سلامونه خویندو او وروڼو، د انګلیش په پښتو چاینل ته ښه راغلاست. د پارت آف سپیچ د درسونو ادامه ده. د نن درس مو انټرجکشن په باره کې دی. نن راځو انټرجکشن پیژنو. که آماده یاستئ راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's begin the lesson. لومړی د انټرجکشن تعریف کوو، وروسته د مثالونو په وړاندې کولو سره انټرجکشن زده کوو. د انټرجکشن تعریف داسې دی: Interjection is a word that is used to express internal or sudden feelings like joy, sorrow, emotions, excitement in any sentence. د ندا توری هغه لغتونو ته ویل کېږي کوم چې په یو جمله کې د ناببره احساساتو د بیانولو لپاره استعمالیږي، لکه خوشحالي، غم، افسوس، تعجب او داسې نور. مثلا oh, oops, oh no, oh goodness, ah yeah, no no, what. په یاد مو وي هر کله چې د تعجب لغات یا توری استعمالوي د هغه وروسته حتما د تعجب علامت یا exclamation mark استعمال کړئ. اوس راځو څو مثالونو ته. اوف no, I dislike him. اوه نه، زما دغه څه ښه نه راځي. Wow, it is amazing. واو، دا په زړه پورې دی. Ha, what a gift. سیو تحفه. Yeah, I did it. بله، ما سر ته ورسول. Hey, what are you doing? Hey, ته څه کوې؟ ښه دوستانو، د نن درس مو همدومره و. د لازیاتو درسونو لپاره زموژ چاینل درسره سبسکرایب کړئ. خپل سوالونه په کومنټ کې راته ولیکئ. حتما جواب درکوم. په خدای جل جلاله مو سپارم. See you then. Bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to